نوري صاحب کله چې دغه منډه وهې تمرین کوې دا درته ستونزمنه نه وي څنګه کولی شي چې ته د منډې تمرین وکړې؟ نابینا خو یوازې ځان باندې منډه نشي وهلی. کله چې هم زه سیالۍ کوم یعنې منډه وهمه که نه له خپل روزونکي یا کوچ سره دا حلقوي تسمه وینئ دا یو اړخ ما سره وي یو اړخ مې روزونکي سره وي. ته دا یو اړخ ونیسه ته زما روزونکی فرض مثال دا اړخ زه نیسمه سمه ده همداسې بیا منډه کوو که تمرینات کوو او که چېرته سیالۍ وي که ضرورت چېرته پیدا شي چې چپ خواته زه باید لاړ شم روزونکی مې وشي چپ اړخ ونیسه راځه ته لږ چپ خواته داسې چپ خواته بیا ځو. که چېرته ضرورت وي چې راسته خوا لاړ شو بیا روزونکی مې سره راسته لاس ونیسه بیا دې اړخ خواته ځم. که د سپیډ ضرورت وي تیزه بیا روزونکی ماته سپیډ ونیسه نو بیا دلته فوټ ورک ده که نه پښو کار ده که نه په دا رقم لاس فوټ ورک په دا رقم ته باندې بیا سپیډ راځه چپ 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 راسته 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 اشاره باندې به کار کوي په نه نوري صاحب تا خو مختلفه منډې وهلې د 15 کیلومتریزه 40 کیلومتریزه همداسې په مختلفو برخو کې دي. د لرې واټن لپاره باید هغه کوم ټکي دي چې په پام کې ونیول شي او که کومه منډه نږدې وي هغې لپاره باید څه په پام کې ونیسئ؟ ډېره ښه پوښتنه دلته باید زه مسلکي ځواب ته درکړم. په اوږده منډه کې لکه 40 کیلومتر سیالۍ ما کړي دي دا باید صحیح مدیریت سي. موږ دا په 3 برخو ویشو. اوله برخه دومه درېیمه برخه. نو اولې برخې کې موږ سپیډ اخلو تیزه منډه کوو تر څو هغه حریفان تاثیر لاندې راولو سمه ده. نو هلته ته مطلب یو ځای یو څه واټن طی کوې. په دوهمه برخه کې بیا موږ داسې کوو چې یو نورماله پیس ځان ته غوره کړو نورماله حرکت چې هغه دې نه ستړی کړي او نه داسې حرکت چې بیخي ته وروسته پاتې سې. بیا په دغه اخرنۍ برخه کې او کومه انرژي کومه سټامینا کوم زور چې موږ پکې پاتې وي هغه ټول موږ استفاده کوو ځکه پایلې کوي که نه. نو هلته فقط لومړی دوم درېیم مقام هلته بیا مطرح ده. نو هلته موږ یو ذره انرژي آن تر دې چې اکثریت وخت د ما ضربان د قلب تر 200 هم اوړي. یعنې روزونکي کوچ د موږ کوچان موږ ته همیشه وایي چې تاسو باید د سن و سال مطابق یو حرکت ځان ته غوره کوي. لکه د ما اوس زه باید 180 نه د ما ضربان د قلب باید پورته نسی خو هره سیالۍ چې ما کړې ده د ما ضربان د قلب پر 200 هم اوښتي دي. نو هغه وخت تا ته د قلب اختار درکړي چې مطلب هلته امکان شته چې ستا قلب ودرېږي. خو زه دا هر څه د وطن لپاره کوم ځکه چې وطن سره مې ډېره یوه لیونۍ مینه ده. زویم زما نفس دې پکې ودرېږي خو وروسته دې پاتې نه شم ځکه چې هلته د هېواد د افغانستان استازیتوب وي. نو په هماغه دلیل زه ډېر تیزه سپیډ وهمه اما نهایي انرژي استفاده کوم. خو مطلب باید مدیریت سي لکه په 3 برخو باندې. په دغه لنډه تیزه منډه کې د دې مؤثریت ښه والی په څه کې ده لکه د 100 مترو سیالۍ که زموږ وي 200 400 800 یو نیم کیلومتره دغونه دا خو ډېر لنډ واټن ده. په دغه لنډ واټن کې څه شی مهمه دي چې باید یو لوبغاړی وکړي. اول خو موومنټ د لاسو هند موومنټ د لاسو حرکت ځکه دا تا ته تیزوالی درکوي. او بل حرکت دا ده چې د پنجې د پښو پنجې باید ته ولګئ. دا اړخونه ته باید ټچ کړې ځمکې سره پونده باید بیخي اصلا په ځمکه ونه لګېږي سمه ده. لکه د سپرینګ شانتې دا باید ټچ کړې او نفس دې ته ډېر ډیپ نفس باید ونخلې ځکه چې هغه ته د دقو یو دقه د دقو خبرې. نو یو لوبغاړی کولی شي په همدغه یو 2 دقو کې فقط خپل پایلې کې ته ځان ورسوي. نو کمال ټول په هند موومنټ کې ده او د پښو پنجو په څوکو باید منډه وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډېر لوی او بخونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه زه بیا هم ولي محمد نوري د افغانستان د ځغاستې نابینا لوبغاړی
په ضمن کې د همدغه لوبو اتل چې اوس ژوند په لندن کې کوم. زه د پیل نه نابینا نه ولم. کله چې مکتب نه 12 صف نه فارغ شوم نو ما وغوښتل چې زه باید دنده وکړم او نظامي دنده مې ډېره خوښه وله. هماغه دلیل شو چې ما نظامي دنده واخیستله. د دندې ځای مې هلمند و. د نظامي دندې پر مهال باندې د یوې بمي چاودنې له عمله د ما د وجود مهم غړي چې هغه سترګې دي له لاسه ورکړلې او ډېر سخت ټپي شوم ان تر دې چې کوما ته پکې لاړم. بعد له ډېر وخت نه کله چې په هوش راغلمه ښایسته نړۍ مې بدرنګه شوې وله. رڼا ورځ مې توره شپه وله. بلې هو دا شپه دا تیاره تر ننه په ما باندې سهار نه شوله. خو زه نه خفه ولم نه خفه یم. دا ځکه چې زما له هیواد سره له خلکو سره مې ډېره لیونۍ مینه وله. دا خو مې سترګې پکې ړندې شوې ان تر دې سر مې د قربان وي. ما ډېرې هڅې وکړلې. کافي څو خارجي هیوادو ته د درملنې لپاره ولاړم تر څو زه وتوانېږم ډاکټران وتوانېږي د ما علاج وکړي. خو له بده مرغه ډاکټران په دې کې ناتوانه ول. هغوی نشو کولی چې زما د سترګو دید بېرته را جوړ کړي. همداسې نابینا پاتې شوم. ښه خبر خو دا باید درته ووایم چې کله زه ټپي شوم چې هغه صحنه کې په هوښ راغلم ځان سره مې دا هوډ وکړ چې زه به تر ده لوړ لوړ کارونه کوم تر څو خپل هیواد ته خوشحالي ورکړم. خو همیش به په دې فکر کوم چې څه وکړم هغه وکړی شم. نو له ټپیتوب وروسته زه یو 4 کاله په هیواد کې ولم افغانستان کې. نو چون سنتي ټولنه ده خورا مشکلات ډېر زیات ول. نو ما کوم شیان چې غوښتل هغه مې نشول کول. معنا دا چې زه مخکې له دې ټپي شم زه د سوک وهنې او د ځغاستې یعنې د منډې لوبغاړی ولم. نو دغه 2 شیان ما په افغانستان یعنې خپل هیواد کې نشو کولی. نو کله چې بیا 2014 کال کې د بریتانیې هیواد لخوا نه ماته د سیاسي پناهندګي وړاندیز وشو زه هلته د خپلې مېرمنې یوې لور سره هلته انتقال شولم. کله چې هلته انتقال شولم په هغې ټولنه کې په هغې هیواد کې ماته یو خاص انګیزه پیدا شوه چې اوس په دې ځای کې داسې یو کار وکړې چې له همدغه ځای نه د افغانستان استازیتوب وکړې افغانستان ته ویاړونه وګټې. نو په دې کې زه بریالی شوم. نو پیل مې له همغې ځای نه که بیا. بلې هو ما خو واده هم کړی ده. زما په لومړیو کې کله چې انګلستان ته لاړم زما یوه لوره اوس مې په ټول ټال کې 3 اولادونه دي یعنې 2 لورګانې یو زوی مې ده. زه اوس چې په انګلستان کې یعنې لندن چې پلازمینې ده هلته ژوندم کوم. زه د افغانستان لپاره لوبې کوم د افغانستان استازیتوب وکړم لکه څرنګه مې چې په نظام کې د هیوادوالو لپاره دنده ترسره کولو خدمت مې کوه. نو اوس غواړم چې د سپورټ په ډګر کې په لندن کې د افغانستان استازیتوب په نړیوالو میدانونو وکړم تر څو د افغانستان هویت او بیرغ په نړیوالو وپېژنم. اول به درته ووایم چې څه زما ارزو ده چې زه باید وګورم. ما خپله مېرمنه تر اوسه نه ده کتلې. ما خپل 3 ماشومان تر اوسه په سترګو نه دي لیدلي. نړۍ مې لیدلې انسانان مې ټول لیدلي دي ځکه زه په 20 کلنۍ کې نابینا شولم. دا زما ډېر سخت ارمان ده چې خپله مېرمنه او خپل اولادونه په روغو سترګو وګورم. او بله خبر ما چې ډېر ځوروي د افغانستان اوږده جګړه چې زه د بېلګې یو قرباني یم. د افغانستان اقتصادي فقر د افغانستان تعلیمي فقر او همدارنګه د افغانستان بې اتفاقي دغه 4 شیان هم ما ډېر سخت ځوروي. زما د افغانستان ځوانانو نه دا هیله ده چې خپله انرژي دوی بې ځایه مصرف نه کړي او خپل وخت نه سالمه استفاده وکړي. بې له شکه چې افغانستان یو هیواد ده چې اوږده جګړه پکې دوام لري تر اوسه. خو موږ باید همیش ځوانان په ژوند کې هدف ولرو. یو هیله وي یو هدف وي. هیلې خو ډېرې دي خو په ژوند کې هدف یو وي. لکه دا د ځان د بېلګې په توګه زه خپل هدف زما په ژوند کې یو وي د همغې په فرمولې مخته روان یم. هغه خپلې خواري زحمتونه یو ورځ نه یو ورځ د تا رنګ راوړي. زما ځوانانو دا هیله ده چې هدف وټاکئ ځان ته د همغې په فرمولې مخته ځئ. زه باوري یم چې یو ورځ نه یو ورځ به ستاسو د دغې زحمتونو نتیجه وینئ.
هیوادوالو سره به دا پوښتنه وي چې دا کتاب ته څنګه لیکې ځکه لیکوال زه یم یو نابینا خو لیکنه لوستنه نشي کولی نو ما سره ریکارډرونه دي ساوند ریکارډرونه دي زه په هغو کې له پیل نه فقط کوم چې کتاب پیل نه ما شروع کړی تر اوسه پورې چې دې کې ډېرې قصې خوږې ترخې پرتې دي نو زه هره قصه را اخلم په دې ریکارډر کې فقط 15 دقیقې 6 دقیقې 10 دقیقې دا چې کله دلته ریکارډ کړم دا بیا نور ملګري دي زما ځانګړي ملګري مې دي دوستان مې دي چې هغوی ته بیا ورلیږم هغوی بیا دا د لیکنې په بڼه بیا هغوی هلته لیکي د ما ساوند نه ساوند زه هغو ته لیږم هغوی هلته د کتاب په بڼه هلته بیا راته پاک نویس کوي ادبیاتو ته یې برابروي هنري ادبیات پکې اضافه کوي په دا ترتیب باندې نو زه خپله لیکم یې نه زه صرف په ریکارډ کې ثبتوم هغوی راته لیکي اول خو باید ووایم چې په دغه 2006 میلادي کال کې زما خورا 8 سیالۍ وځنډېدلې اکثریت یې کنسل شولې مهمه سیالۍ زما څو مهمه سیالۍ زما چې په بهرني هیوادونو کې ولې چې کنسل شولې په فرانسې هیواد کې په اول د مارچ زما یوه سیالۍ وله د کورونا له امله هغه وځنډېدله چې هغه ورځ یو ایمیل راته راغی د هماغه د نړیوال سازمان څخه چې دغه سیالۍ به په 18 د اکتوبر کې ترسره کیږي یعنی او علاوه له دې نه نورې کومې سیالۍ چې زما ولې هغه ټولې د سکل لپاره کنسل شولې ممکن ټولې کال ته ترسره سي نو همدارنګه د ما په برلین کې په جرمني هیواد کې سیالۍ وله 42 کیلومتره ماراتان سیالۍ وه نړیواله هغې کې هم زه غوره شوی ولم نو هغه هم وځنډېدله په نامه د انویکټاز ګیم چې د برخه د پارالمپیک لوبې دي دا چې په هالند په ډینهاګ کې سږ کال یې ترسره کېدلې هغه هم د کورونا له کبله وځنډېدلې و همدارنګه په ټکزاس کې په نامه د واریر ګیمز یعنی جنګي لوبې ولې چې هلته په 15 هیوادونو د نظامي معلولینو به هلته ګډون کوه نو هلته ما به 3 سیالۍ لرلې چې هغه لنډه تیزه منډه وله هغه هم وځنډېدلې همدارنګه نورې نو دغه سیالۍ وایي چې څه زما وځنډېدلې ښه پوښتنه زه خو د ما لکه څرنګه چې مخکې ما یادونه وکړه زه د په هر فارمټ کې زه منډه کوی سم منډه بل فارمټ لري لکه اوږده منډه لنډه منډه یو لوبغاړی که د اوږدې منډې لوبغاړي هغه باید صرف اوږده منډه وکړي له نیکه مرغه زه د ما دا وړتیا څه ده چې هر فارمټ کې زه لوبه وکړم لکه اوس یوه سیالۍ ما وکړله 1.5 کیلومتره منډه وله دا تقریبا ما په 4 دقیقو کې طی کړله یعنی یو مایل څه کم 1.5 کیلومتر یعنی 1.5 کیلومتر کېږي فکس 1.5 کیلومتر یو مایل ما په 4 دقیقو کې طی کړله دا د تیزه منډې سپیډ ده د ما او کوم نړیوال ریکارډ چې ده هغه 3 دقیقې 58 ثانیې ده چې هغه یو د کینیا لوبغاړی ده چې الیټ کیپچوګي نومیږي هغه ترسره کوي هغه نه 2 سکنډه زه وروسته یم نړیوال ریکارډ چې هغه سره کوم ده نو زه 4 دقیقو کې 1.5 کیلومتر طی کوم بله شکه چې هره بریا کې د الله په قدرت ما لوبې ګټلي د والدینو د دعا برکت هم شته خو ډیری لاس زما د میرمنې ده د هرې سیالۍ نه مخکې وروسته زه یې هغې ستایلی یم تشویق کړی یم او سپورټ کړی یم د ملال یوه لنډۍ ده وایي که په میوند کې شهید نه شوې خدای ګلالی بې ننګۍ ته دې ساتمه نو د افغانستان هر یوه میرمنه ملاله ده خو که موږ خپلو میرمنو ته واک ورکړو اختیار وکړو یعنې تر شا یې ودرېږو څرنګه ارواپوهنه وایي روانشناسان چې د یو کامیابه خاوند ترلاسه د یو کامیابې میرمنې لاس وي نو ځکه زما د بریاو ترلاسه د ما د میرمنې ډېر لایي لاس ده چې زه په هرې برخه کې ستایلی یم تشویق کړی یم له تاسو نه هم مننه چې ما ته مو وخت راکړه تر څو ما خپلې خوږې او ترخې خبرې د ژوند قصې له خپلو هیوادوالو سره شریکې کړې مننه له لیدلو مو مننه